بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه او نیکی هیلې. امید لرم چې ټول ښه روغ جوړ اوسئ. یو ځل بیا زه ستاسو په حضور کې یو ویډیو پیش کوم چې دې ویډیو کې موږ او تاسو دا زده کوو چې څنګه کله زموږ او ستاسو کمپیوټر ځینې وخت جام شي، نو هغه موږ څنګه د هغه مشکل حل کړو. مشکل په دې ډول، یعنې ځینې وخت جام شي، موږ او تاسو ته بله لار نشته، بس ډایرکټ بټن ووایه، سویچ وباسه، د سره کمپیوټر خرابېدی شي، بوټ سوځېدی شي. نو څنګه وکړو چې کله جام شي، اما د کوم پروګرام د وجې چې جام شوی هماغه پروګرام بند کړو، کمپیوټر خپل عادي حالت ته راولو. نو په دې ویډیو کې موږ او تاسو دا زده کوو چې کله زموږ کمپیوټر هینګ شي، جام شي، نو دا مشکل حل کولو دپاره موږ باید څه وکړو. لکه مثال ګورئ، زه راځم دلته اکسل پروګرام مې اوپن کو، چې څنګه مې کلیک کو کار کوم، کمپیوټر یو دم جام شو. دا همدې اپلیکیشن د وجې، یا یو سافټویر انسټال هم هغه کمپیوټر جام کړه، یا یو گیم مشین دی په دې اعتبار نه دی پکار. نو چې کله جام شي څه باید وکړو؟ نو دوه طریقې دي. یو طریقه داسې ده لکه جام شوی دی خو ماوس کار کوي، خو اپلیکیشن هم داسې په سکرین دی، نور دې ته اجازه نشته، کلیک ملک کار کوي. نو یو طریقه دا ده، تاسو به راشئ ټاسک منیجر ته، ټاسک منیجر په نوم اپشن دی، دته به راشئ. دا مشکل به دې ځینې حل کوو. څنګه به یې راولو؟ په ډیسکټاپ رایټ کلیک، ټاسک منیجر. دلته اوس وګورئ اپلیکیشن کوم پروګرامونه چې اوس رننګ کې دي دلته ما سره دي، لکه ما چې اوپن کړي کوم سافټویر چې زموږ اپلیکیشن جام کو، نو هماغه تاسو انتخاب کوئ او دلته یې څه لیکلي ان ټاسک. دا به څه شي؟ کلوز به شي او کمپیوټر به عادي حالت ته راشي. لکه مثال ګورئ داسې هم کولی شئ رایټ کلیک ان ټاسک، چې څنګه کلیک کوم ګورئ هماغه اپلیکیشن بند شو که نه، کمپیوټر به خپله کار شروع کړي، ضرورت نشته چې ډایرکټ یې بند کړي. هو کله ناکله دا هم کار ونه کړي، ماوس کار نه کوي، نو بیا څنګه دغه ټاسک منیجر د کیبورډ د لارې نه څنګه راولو؟ نو بیا به تاسو څه وکړئ؟ د کیبورډ د لارې نه به دغه درې بټنې پرس کړئ، الټ کنټرول ډیلیټ. اول به په الټ ګوته کېږئ، بیا په کنټرول، بیا په ډیلیټ، او څه راځي؟ ټاسک منیجر. مثال وګورئ کوم اپلیکیشن ستاسو کمپیوټر جام کړی هماغه طریقه انتخاب او دلته په څه کلیک کړئ؟ ان ټاسک، یا رایټ کلیک ان ټاسک. نو دا یو مشکل و، ډېر خلکو پوښتنه کړې وه، ډېر ته دا مشکل مخې ته راځي. نو امید لرم انشاءالله چې نور دا مشکل مخ ته راځي، په حل کولو به پوه شوي. یو ځینې وخت داسې چې بیخي بیا جام شي، نو بیا مجبور چې کمپیوټر سویچ آف کړي د بټن نه یا سویچ نه. نو چینل سبسکرایب کول هم د یاده ونه وځي، او کوشش وکړئ چې ویډیو څه وکړئ آنلاین وګورئ، چې موږ ته هم ګټه ورسي او تاسو ته هم. مننه، ښه وخت.